نن چې په کومه غونډه کې راټول شوي یو د کابل ښار یو پرنفوسه ښار ده، په میلیونونو انسانان دلته ژوند کوي. موږ د افغانستان په سطحه باندې چې څومره برېښنا لرو، څومره برېښنا مصرفوو، 80% صرف په کابل کې مصرفېږي. ولې دلته هم د صنعت له لحاظه، هم د نفوس د تراکم له لحاظه، او هم د دولتي اداراتو د حجم له لحاظه مصارف دلته ډېر زیات دي، او هم د تجارتي اماکنو له لحاظه. نو لکه څنګه چې احمدي صاحب اشاره ورته وکړه چې په تېر وخت کې دلته چې کومه توزیع او تقسیمات ترسره شوي، که هغه لاینونه دي، که هغه برېښنا کوټونه دي، که هغه ترانسفارمرونه او جنکشنونه دي، د دغه موجوده نفوس ظرفیتونه او کتلې ته نظر نه و شوی، بلکې په یو عادي شکل سره دا کار ترسره شوی و. نو ځکه موږ له ډېرو ستونزو سره مخ وو چې تقریبا د موږ 40 لاینونه اضافه بار. اضافه بار په دې معنی چې کله یو لاین اضافه بار شي، هغه لاین تا ته مطمئنه برېښنا نشي رسولی. کومه برېښنا چې تا ته درځي هغه به ډېره ضعیف وي. اکثره وخت بغیر له دې چې د برېښنا شرکت د کارمندانو لوري نه پارچاوي تطبیق شي، قطع شي، په خپل سر هم قطع کېږي. نو په نتیجه کې د برېښنا ضایعات رامنځته کېږي، په خلکو باندې بیل راځي، خو برېښنا هغسې نشي مصرفولی، او نور مشکلات سره ایجادي. د دغه هدف په خاطر باندې موږ 12 لاینونه په ګوته کړه او ټارګېټ مې کړو چې په دغه 12 لاینونو باندې په تمدید به یې کار کوو چې تر څو په دغه 40 لاینونو کې اضافه باري ختمه شي. چې نن د 11 جنکشن هغه لاین چې په مختلفو شاخو تقسیم شوی، موږ او تاسې د افتتاح په غونډه کې ګډون لرو چې له دې سره به 50,000 مشترکینو ته د برېښنا د برخې مشکلات چې مخکې درلودل هغه به حل شي.